بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. قدرمنو خوښه او خوشحاله یو چې یو ځل بیا د تحصیلي بنسټونو د پیژندنې په لړ کې یو بله مرکه لرو. دا مرکه د کابل طبي علومو ابو علي ابن سینا پوهنتون کې له قدرمن ډاکټر صاحب فضل الرحمن رحماني سره لرو. هیله ده چې مرکه له پیله تر پایه هم وګورئ او هم یې واورئ. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ. بخیر راغلئ. تاسو ته او ستاسو ټولو همکارانو ته او اردوونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه چې د کابل طبي علومو پوهنتون ته مو تشریف راوړ. ډاکټر صاحب که د طبي علومو پوهنتون په اړه معلومات ورکوي چې دا پوهنتون څه وخت تاسیس شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل طبي علومو پوهنتون په کال 1911 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د تحصیلاتو د لومړني بنسټ په شکل باندې له نن نه تقریبا 1 یا 2 کاله مخکې اساس او بنسټ ایښودل شوی. د کابل د مرکزي پوهنتون په داخلي چارو چوکاټ کې هلته د کابل طبي علومو پوهنتون لومړنی پوهنځی چې د طب پوهنځی طبي معالجوي پوهنځی ده ایجاد شوی ده. صحیح. دا معلومات هم کراکوي چې له هغې وخته تر دې وخته کابل طبي علومو پوهنتون څومره فارغین ټولنې ته د خدمت موخه وړاندې کړي؟ په لومړیو کې زه باید ووایم له کله نه چې د کابل طبي علومو پوهنتون اساس او بنیاد د طب معالجوي پوهنځی په شکل باندې د کابل طبي علومو پوهنتون کې په اصطلاح ایجاد شو، نو له هغه نه تقریبا 1 یا 2 کاله وروسته موږ تخمینا تر 14,000 پورې ډاکټر صاحبان ټولنې ته وړاندې کړي دي چې د هغې له جملې څخه لویه برخه یې د طب معالجوي فارغان تشکیلوي او په وروسته دویم قدم کې د استوماتولوژي ډاکټر صاحبان یا د غاښونو د برخې د عامه صحت او د قابلګي او د نرسنګ او سره په څنګ کې د صحي د علوم متممې صحي د برخې ډاکټر صاحبان موږ ټولنې ته تقریبا د 2 کلونو په جریان کې وړاندې کړي دي. صحیح. فی الحال کابل طبي علومو پوهنتون څومره پوهنځي لري؟ کابل طبي علومو پوهنتون تقریبا 6 طبي پوهنځي لري چې عبارت له طب معالجوي، استوماتولوژي، علوم متممې صحي، د عامې روغتیا پوهنځي، نرسنګ او قابلګي ده. یوازې لیسانس برخه کې دلته زده کړې کېږي که نه د مافوق برنامې هم لرئ، ماسټري او دوکتورا په اړه که؟ بلې د کابل طبي علومو پوهنتون کې د لیسانس نه علاوه په فوق لیسانس لیول کې او همدارنګه په تخصصي لیول کې دلته زده کړې لرو چې په فوق لیسانس برخه کې موږ د کابل په طبي پوهنتون کې د عامې روغتیا او سره په څنګ کې نوي ایجاد ماستري برنامې چې د کلینیکي تغذیې په برخه کې ده، 2 د فوق لیسانس برنامې لرو او تقریبا تر 10 پورې موږ تخصصي برنامې لرو. برحاله محصلینو په اړه که راته ووایي طبي علوم څومره فی الحال محصلین لري؟ کابل طبي علومو پوهنتون تقریبا تر 3,500 شاوخوا پورې په دغه شپږونو پوهنځیو کې محصلین لري. لکه رئیسي چې تاسو ته دا مقدسه دنده در سپارل شوې ده، له هغې وخت نه تر دې وخته پورې مو څومره لاسته راوړنې لرلې، خصوصا د عملي زده کړو طبي برخه همدارنګه د ورته نورو اداري برخو کې؟ الحمدلله د کابل طبي علومو پوهنتون په دغه تیرو 2 کلونو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې چې هغه زه په 2 کټګوریو باندې ویشم. یو هم په علمي او اکاډمیکه برخه کې او دویم چې دا هغه په صحي برخه کې ده او سره په څنګ کې په غیر اکاډمیکه برخه کې ده. د اکاډمیک برخې لاسته راوړنې زه لنډ یادولی شم چې په 1401 کال کې موږ د قابلګي پوهنځي ایجاد درلودو چې د مستقلي پوهنځي په شکل باندې ایجاد شوه او په ټول افغانستان کې په امارتي پوهنتونونو کې موږ یوازې د کابل طبي علومو پوهنتون لرو چې د قابلګي پوهنځي په مستقل شکل باندې لري. ورسره په څنګ کې په تیر کال موږ د استوماتولوژي تدریسي روغتون چې مخکې کلینیک و هغوی شفاخانې ته ارتقا وکړه. ورسره په څنګ کې مو د فزیوتراپي فارغدي ډیپارټمنټ تیر کال ایجاد کړو چې په ټول افغانستان کې په امارتي پوهنتونونو کې او همدارنګه په خصوصي پوهنتونونو کې هم موږ تر اوسه پورې د لیسانس په کچه باندې د فزیوتراپي اړوند فارغدي ډیپارټمنټ نه لرو، هغه مو تیر کال ایجاد کړو. ورسره په څنګ کې د سږ کال موږ د
بایومیډیکل انجینرینګ یا د طبي انجینري چې په افغانستان کې تر ټولو زیاته مهمه برخه ده، د طبي وسایلو جوړول ترمیمول د دې مسؤلیت او وظیفه ده. نو او موږ په افغانستان کې البته په دې برخه کې کومه رشته نه درلوده. دا مو په 1402 کال کې تاسیس او عملا مو انشاءالله پرانیستی ده. البته زه یادونه وکم چې دا یوازې هغه اکاډمیکه برخه وه. که غیر اکاډمیکې برخې ته راوګرځېږو نو موږ الحمدلله په کابل طبي علومو پوهنتون کې او سره په څنګ کې په خپلو ټولو تدریسي روغتونونو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. لکه له هغه نه زه یادونه کوم چې د فزیوتراپي برخې پرانیستل دي په علي آباد تدریسي روغتون کې چې هغلته به یو صحي خدمات عرضه کېږي. همدارنګه په تیر کال کې موږ په قلبي او صدري انسټیټیوټ کې د زړه خلاص جراحي عملیاتونو برخه پرانیستله چې لله الحمد تر اوسه پورې لسګونو هیوادوالو ته صحي خدمات عرضه کړي دي. همدارنګه په ټولو تدریسي روغتونونو کې د تدریسي روغتونونو د ضرورت وړ په میلیونونو افغانۍ طبي وسایل خریداري شوي دي چې دغه زموږ د غیر اکاډمیکو لاسته راوړنو حسابېږي. د نړیوالو صحي سازمانونو سره د رابطې په اړه که راته ووایې، هغو سره څومره رابطه کې یاستئ، څومره تجربې سره شریکوئ، د هغوی سره د رابطې په اړه لږ وضاحت وکړئ. بلې د کابل طبي علومو پوهنتون د نړیوالو صحي سازمانونو سره پوره هماهنګي لري او مستقل تفاهم لیکونه ورسره لري چې د هغوی له جملې نه زه د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه کولی شم. ورسره په څنګ کې د سور صلیب د نړیوالې کمیټې یادونه کولی شو. همدارنګه د ام اس اف د نړیوالې مؤسسې سره او د یونیسف په نوم باندې نړیوال صحي سازمان چې د صحتي طب په برخه کې خپل عمده رول ادا کوي، د هغوی سره موږ مستقلانه تفاهم نامې لرو او له هغوی سره په صحي برخو کې اوږه په اوږه مخته روان یو. صحیح. لږ د تدریسي روغتونونو په اړه هم معلومات راکړئ چې کابل طبي پوهنتون څومره تدریسي روغتونونه لري، بیا د دوی کم دغه محصلین چې دلته په زده کړو بوخت دي هلته ورته د عملي زده کړو د زمینه سازي په اړه که څومره زمینه سازي شوې، که په دې اړه معلومات راکړئ. بلې د کابل طبي علومو پوهنتون له نیکه مرغه 6 تدریسي روغتونونه لري چې زه غواړم د هغوی یادونه وکړم. د علي آباد تدریسي روغتون چې زموږ له سابقه ترینو او لویو تدریسي روغتونونو حسابېږي او د هېواد په کچه د ملي روغتونونو نه حسابېږي. د میوند تدریسي روغتون ده، د شهراره نسایي ولادي تدریسي روغتون او د شهراره د سترګو تدریسي شفخانه، ورسره په څنګ کې د ستوماتولوژي تدریسي شفخانه چې لله الحمد تیر کال شفخانې ته ارتقا وکړه. اوس موږ هلته د صحي خدماتو عرضه الحمدلله په لوړه کچه لرو. او بل هم اخرنی د قلبي او صدري انسټیټیوټ ده چې زموږ محصلین دلته د نظري زده کړو نه په طبي پوهنتون کې نظري زده کړو نه علاوه هلته د خپل نصاب اړوند عملي زده کړې او سټاج محصلین مخ ته بیایي. نه یوازې دا چې زموږ په تدریسي شفاخانو کې د کابل طبي علومو پوهنتون محصلین خپل د سټاج دورې مخ ته بیایي، بلکې یو لوی شمېر د ولایاتو د پوهنتونونو چې هلته تدریسي شفاخانې نه لري هغه محصلین هم هلته خپل عملي زده کړې مخ ته بیایي. او د عملي زده کړو نه علاوه لویه برخه د صحي خدماتو عرضه کوي زموږ تدریسي روغتونونه. صحیح. د استادانو د ترفیعاتو او ظرفیت لوړونې په دې اړه هم که لږ معلومات راکړئ چې دغه ترتیب څنګه روان دی. بلې د کابل طبي علومو پوهنتون د 3.5 محصلینو په درلودلو سره 400 د استادانو بستونه لري چې له 300 نه اضافه برحاله زموږ په بستو کې مقرر استادان دي او یو تعداد بستونه چې تیر کال نوي منظور شوي وو په تدریجي شکل باندې هماغه د علمي قدرت الهي په اساس باندې ډکېږي. باید یادونه وکړم چې زموږ د استادانو د تقرر ترفیع او د ظرفیت لوړونې برنامې په متواتر شکل باندې او پر لفظي ډول باندې روانې دي. تقریبا موږ په تیر کال کې تر 6 پورې د علمي قدر بستونه په د علمي قدر د لایحې او قانون په اساس باندې ډک کړي دي. همدارنګه تر 6 یا اویاو پورې موږ د کابل طبي علومو پوهنتون استادانو تربیات کړي دي او د استادانو لپاره مو د ظرفیت لوړونې په خاطر باندې مختلف سیمینارونه دایر کړي دي، لکه
د ریسرچ میتودولوژي یا د تحقیق د برخې اساسات او ورکشاپونه مو دایر کړي دي. ورسره په څنګ کې د ستراتیژیک پلان اړوند، ورسره په څنګ کې د پروپوزل نویسي او دې ته ورته نور ورکشاپونو اړوند موږ مختلف ورکشاپونه د کابل طبي علومو پوهنتون کې د کابل طبي پوهنتون د لوړو زده کړو وزارت سره په هماهنګي او ورسره په څنګ کې لکه مخکې موږ یادونه وکړه د صحي سازمانونو لکه د روغتیا نړیوال سازمان سره په هماهنګي او د هغوی په ملاتړ باندې مخ ته بولی دي. همدارنګه د استادانو لپاره موږ په علمي برخه کې مختلف سیمینارونه چې هغه کلني او ماهوار او ورسره په څنګ کې روبوار علمي سیمینارونه د کابل طبي علومو پوهنتون او سره په څنګ کې په تدریسي روغتونونو کې دایر شوي دي. صحیح. ډاکټر صاحب محترم، یو خو تاسو دلته د محصلینو لپاره خصوصا طبي برخې محصلینو لپاره د عملي زده کړو زمینه سازي لري. په دغه تدریسي روغتونونو کې د عامو هیوادوالو لپاره هم څه د سهولت شته؟ طبي خدماتو په اړه کله معلومات راکړئ. بلې، ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ تدریسي روغتونونه یوازې تدریسي چارې په مخ باندې نه بیایي، بلکې له تدریسي چارو نه علاوه د صحي خدماتو عرضه کوي او د کابل طبي علومو پوهنتون اړوند په شپږو تدریسي روغتونونو کې د هیواد په کچه د صحت ټول مسایل دلته مخ ته بول کېږي. یعنی تقریبا موږ تر په 8 برخو کې یوازې د جراحي خدمات عرضه کوو، ورسره په څنګ کې د داخله اطفالو برخه ده او د لویانو داخلي برخه ده، ورسره په څنګ کې د تشخیصیه برخه ده چې موږ که زه یادونه وکړم د تیرو 3 کلونو د نن 1499 او 1400 او د 1401 کال ارقام که په مقایسوي ډول موږ مقایسه کو، نو د تیر کال په پرتله د 1400 کال په پرتله زه ویلی شم چې په 1401 کال کې موږ تقریبا د 50 نه تر 80 سلنه پورې زموږ د صحي خدماتو عرضه زیاته شوې ده او همدارنګه ورسره په څنګ کې تشخیصیه برخې خدمات مو هم له 50 نه تر 80 سلنه اضافه شوي دي. او باید یادونه وکړم چې په دغو کلونو کې زموږ د تدریسي روغتونونو نه د عوایدو برخه هم د 40 نه تر 50 سلنه پورې اضافه والی پیدا کړی ده چې 2 لاملونه لري دا مسایل. یو لامل هم دا چې یو خو الحمدلله دلته خدمات ورځ 24 ساعت عرضه کېږي او ډاکټر صاحبان او د شفاخانو اراکین خپلو مسؤلیتونو ته په درست ډول باندې متوجه دي، نو په همدې اساس باندې د ناروغانو مراجعه زیاته شوې ده. او له بلې خوا مخکې موږ یادونه وکړه چې د لوړو زده کړو وزارت او سره په څنګ کې د صحي سازمانونو له موږ سره ښه همکاري زموږ د روغتونونو د صحي خدماتو د کیفیت کچه لوړه کړې. صحیح. د راتلونکو پلانونو په اړه که راته وغږیږئ، راتلونکي پلانونه څه دي ستاسې؟ بلې، د کابل طبي علومو پوهنتون هم په اکاډمیکه برخه کې او هم په صحي او غیر اکاډمیکه برخه کې راتلونکی 15 کلن ستراتیژیک پلان لري چې په همغه راتلونکي 15 کلن ستراتیژیک پلان کې به موږ په خپل اکاډمیکه برخه کې زیات تمرکز کړی ده چې د غلو جملې نه باید موږ د سرکال د بایومیډیکل انجینری یا د طبي انجینری یو فارغ دی ډپارټمنټ تاسیس کو چې د کابل طبي علومو پوهنتون پلان لري چې په یو مستقله پوهنځي باندې تبدیل کړي. ورسره په څنګ کې د رادیولوژي ډپارټمنټ د چې موږ غواړو چې د رادیولوژي او ملي مرکز او یو فارغ دی ډپارټمنټ د کابل طبي علومو پوهنتون په داخل کې تاسیس کو. ورسره په څنګ کې کابل طبي علومو پوهنتون غواړي چې د صحت رواني یا د سره علاوه عصبي برخه هم یعنی عقلي او عصبي برخه په نوم باندې یو شفاخانه چې اوس موږ یوازې یو په ډپارټمنټ لرو شفاخانې ته ارتقا وکړي. دا د کابل طبي علومو پوهنتون د اکاډمیک برخې راتلونکي ستراتیژیک پلان ده. د صحي خدماتو په برخه کې کابل طبي علومو پوهنتون غواړي چې نه یوازې دا چې په د اوسنیو امکاناتو باندې اکتفا وکړي او په د اوسني سیستم باندې اکتفا وکړي، بلکې غواړي چې د خپل تدریسي روغتونونو خدمات وسیع، پراخ او په فوق تخصصي لیول باندې عرضه کړي. صحیح. د وزارت له رهبرۍ مو غوښتنې څه دي؟ د کابل طبي علومو پوهنتون لکه مخکې چې یادونه وشوه په افغانستان کې د طبي علومو یوازینی پوهنتون حسابېږي او سابقه ترین نهاد حسابېږي. نو صحي خدمات د افغانستان په د اوسني وضعیت کې صحي برخه
یقینا ډېرې زیاتې ستونزې لري او زیات مشکلات لري. زموږ زیات اندازه هیوادوال د خپلو صحي ستونزو د رفع کېدو په خاطر باندې له افغانستان نه بهر خارجي هیوادونو ته مراجعه کوي. نو تر ټولو لویه غوښتنه زموږ د وزارت له مقام نه او سره په څنګ کې د افغانستان د اسلامي امارت نه دا ده چې د کابل طبي علومو پوهنتون ته او طبي برخې ته تر ټولو زیاته توجه وکړي، په مالي لحاظ اکاډمیکه برخه کې زموږ سپورټ وکړي او ورسره په څنګ کې د هیوادوالو د دغه ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر باندې دغه پوهنتون یو ریفرنس پوهنتون د افغانستان د ټولو پوهنتونونو لپاره چې صحیح زده کړې هلته روانې دي جوړ کړي، تر څو موږ وکولی شو چې د هیواد لپاره واقعا نوی کدر په داسې یو لیول باندې چې زموږ د ټولنې ټولې ستونزې راپکړای شي وروزو. نو د همدې په خاطر باندې د لوړو زده کړو د وزارت نه په اکاډمیکو برخه کې د اضافه تشکیل غوښتنه کوو، ورسره په څنګ کې د صحي خدماتو د عرضې په خاطر باندې تدریسي روغتونونو د وسعت او د بودیجې او د امکاناتو د ورکړې برخه ده. ورسره په څنګ کې موږ د وسایلو له ډېر مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ یو چې د کابل طبي علومو پوهنتون لابراتوارونه چې د محصلینو باندې عملاً زده کړې کوي یا په تدریسي روغتونونو کې تشخیصیه برخې دي چې البته زیات مصارف هم لري. موږ له دولت نه غوښتنه کوو چې د موږ د ریفرنس لابراتوارونو لپاره په سږ کال او راتلونکي کلونو کې ځانګړې بودیجه د طبي علومو پوهنتون ته ځانګړې کړي. ورسره په څنګ کې موږ ځینې برنامې لرو چې هغوی د هیواد په سرنوشت کې ډېر مهم رول لري. تر اوسه پورې هغوی ته داسې یو قانوني حیثیت نه ده ورکړل شوی چې په هغوی کې موږ د تخصص برخې حسابولی شو چې زموږ تقریبا ډاکټر صاحبان 5 کاله او 4 کاله د خپل تخصصي کریکولم په اساس باندې دلته زموږ په تدریسي روغتونونو کې تخصص کوي. نو هغه زموږ تخصصي برخه قانوني او جایګاه نه لري یا حقوقي جایګاه نه لري د لوړو زده کړو د وزارت په قانون کې چې هغوی ته یو قانوني جایګاه ورکړل شي تر څو زموږ متخصص نه یوازې دا چې په افغانستان کې من حیث متخصص حساب شي بلکې په دنیا کې هم من حیث متخصص وشمیرل شي. نو دا زموږ عمده غوښتنې دي چې د لوړو زده کړو د وزارت نه غوښتنه کوو. خپلو هم مسلکو ډاکټر صاحبانو ته پیغام څه دی؟ قدرمنو ډاکټر صاحبانو ته او سره په څنګ کې درنو استادانو محصلینو ته یو پیغام لرو چې افغانستان زموږ ستاسو ګډ هیواد ده او باید موږ تاسې په ګډه باندې د خپل مسلک په تور باندې آباد کړو. کوشش دا وکړي چې خپل مسلکي پیل ته په هر اړخیز ډول باندې متوجه سي. خپلو هم مسلکانو ته وایي چې په افغانستان کې د خپل مسلک په اساس باندې هیوادوالو ته خدمت وکړي او په افغانستان کې پاتې شي. خپلو درنو هیوادوالو ته چې واقعا په اوس په یو صحي بحران کې مبتلا دي، د دې صحي بحران نه د رایستلو لپاره خپله انرژي وکاروي او همدارنګه په خپلو زده کړو باندې تمرکز وکړي. درنو هم مسلکانو ته چې افغانستان یې پرېښی ده د مختلفو ملحوظاتو په اساس باندې د کابل طبي علومو پوهنتون له ادرسه ورته اعلان کوو چې بیرته هیواد ته راوګرځېږي او زموږ صحي سکتور سره په رغولو کې زموږ سره په اوږه په اوږه باندې ودرېږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې سره د ډېرو مصروفیتو مو وخت راکړ او څو ګړۍ مو هیوادوالو ته د کابل طبي علومو ابو علي ابن سینا پوهنتون په اړه معلومات ورکړل. زیاته مننه له تاسو نه، ستاسو له راتګ نه الله پاک دې ستاسو دا خدمت قبول کړي. تاسو نه هم زیاته مننه چې کابل طبي علومو پوهنتون ته راغلی او د طبي علومو د پوهنتون یو تصویر مو خلکو ته وړاندې کړل. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د تحصیلي بنسټونو په لړ کې مو دا ځل د کابل طبي علومو ابو علي ابن سینا پوهنتون له رئیس قدرمن ډاکټر صاحب فضل الرحمن رحماني سره مرکه لرله. هیله ده چې دا مرکه تاسې اوریدلي او کتلي وي او د طبي علومو پوهنتون په اړه مو معلوماتو کې لا غنیوالی راغلی. تر بلې مرکې د خدای په امان.